ټکی یا هچکی انسان ته د څه د وجې کیږي او دا خبره ډیره زیاته مشهوره ده چې چاته هچکی یا ټکی وي هغه ته ویلی شي چې تا په دې دوران کې څوک یادوي د دې د وجې تا ته ټکی یا هچکی کیږي خو دا خبره مکمل غلطه ده ځکه چې انسان ته ټکی یا هچکی چې کله کیږي نو هغه د دې د وجې کیږي چې د انسان د خېټې او د سینې په منځ کې یو پرده ده چې هغې ته ډایفرام ویلی شي او کله چې د دې پردې پر اغونډوالي او په پلنوالي په ترتیب کې چینجز راشي نو د دې د وجې انسان ته ټکی کیږي او دویمه وجه دا ده چې کله انسان زر زر خوراک کوي نو د هغې د وجې د انسان معدې ته هوا ځي نو د دې د وجې هم انسان ته ټکی کیدی شي او دریمه وجه دا ده چې کله انسان داسې څیز وڅکي چې په هغې کې ګیس ډېر زیات وي لکه کولډ ډرینک شو نو د هغې د وجې هم انسان ته ټکی یا د هچکي کیدلی شي او بله وجه دا ده چې کله د انسان اچانک د وجود ټمپریچر چینج شي نو د هغې د وجې هم انسان ته دا ټکی او هچکي کیدلی شي وجه دا ده چې کله انسان ډیر زیات خوشحاله وي یا ډیر زیات غمجن شي نو د دې د وجې هم انسان ته دا ټکی او هچکي کیدلی شي خو کچرې دا ټکی او هچکي د 48 غنټو نه کم وي نو دا څه مسله نه کوي خو کچرې د 48 غنټو نه د هچکي او ټکی زیاته شي نو په دې دوران کې به خامخا تاسو خپل ځان ډاکټر ته اوخی او کچرې تاسو ته لږه دغه ټکی د هچکي وي او په دې دوران کې تاسو ته تکلیف درکوي نو په کور کې داسې علاج د دې شته چې په منټ کې دننه د دې نه تاسو خلاصېدلی شي نو کچرې تاسو وایي نو زه به دغه شان په پښتو کې تاسو دپاره دا ویډیو راوړم په کور کې دننه به تاسو څنګه د دې ټکي او د هچکي نه ځان بچ کولی شئ تاسو دا ویډیو د 1000 ملګرو سره شیر کړئ او ماته په کمنټ کې ووایئ نو زه به تاسو ته دا شان ویډیو راوړم چې تاسو په کور کې دننه څنګه د دې ټکي او د دې هچکي نه ځان بچ کولی شئ